په غزني ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو د نیالګیو د تولیدولو او د قوریې د جوړولو لپاره یو پارک په فعالیت پیل وکړ. د غزني ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس حکمت الله مهران له شملي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پارک به یو شمېر زینتي بوټي او همداراز دا پارک به د زراعت او فارمسي پوهنځیو د محصلینو لپاره یو څېړنیز مرکز وي. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د غزني ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست د ارباباسو منطقه کې 20 جریبه مځکه لري چې دا مځکه د نیالګیو د تولید او د قوریې د جوړونې لپاره ده، چې د 1999 کال په پلان کې دې پارک ته موږ 3 پلانونه لرو، چې یو پلان یې د نیالګیو د کینول و او دویم پلان یې د قوریې جوړونه او دریم پلان یې د نباتي بوټو کلیکشن جوړونه ده. مهران زیاتوي د حمل میاشت کې 350 نیالګي کینولي او د قوریې جوړول هم دوام لري چې زینتي بوټي، چنار او یو شمېر نورې قوریې شاملې دي. نوموړی وایي چې په جوړ شوي پارک کې به محصلینو ته یو تحقیقي فارم جوړ شي چې په دې سره به ډیری محصلین د نباتاتو په اړه معلومات ترلاسه کړي. او دریم پلان د طبي بوټو کلیکشن جوړونه ده چې د عمر طبي انسټیټیوټ په همکارۍ باندې هغه طبي بوټي چې د غزني په ولایت کې په طبیعي شکل لري دلته یو کلیکشن ورته جوړوو او هغه ته د هغو د مورفولوژي او طبي خواصو او د هغو د ساتنې په اړه باندې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو او دلته هم محصلینو ته یو تحقیقي فارم جوړي او هم د طبیعي منابعو د ساتنو په برخه کې یو ادا د مسؤلیت کوي. مهران زیاتوي چې روان کال باید کلیکسون جوړ او په تحقیقي ډول سره به د زراعت او فارمسي پوهنځیو محصلین د هر ډول نبات په اړه په یاد پارک کې معلومات ترلاسه کوي. دا خو مرسل قلمه ده، تقریبا 1000 شاوخوا کې ده دلته موږ قلمه کړي دي او خپله زینتي بوټي دي او په یوه کال کې ده عرضکي خلکو ته او خپله قلمه یې چې خپله په زراعتي اصولو باندې مشخص ښودل شوي چې د 15 نه تر 15 سانتۍ پورې دا باید په مځکه کې ښخ شي او ته یو څه وخت پورې جدي مراقبت غواړي. وروسته چې دوی ریښه پیدا کړه او شنه شول نو پر دې د دې ساتنه او پالنه ډېره اسانه ده. مهران وایي چې کینول شوي نیالګي به تر رسېدلو وروسته په ټولګټو ځایونو کې کینول کیږي. دا نیالګي چې تولید شي او دا د موسلو نیالګي او همدارنګه د غیر مثمره ونې دا به په عام المنفعه ځایونو کې لکه مقاطع، مساجد او په نورو عام المنفعه ځایونو کې کینول کیږي تر څو خلک د دوی نه ګټه واخلي او یوه شنه فضا ولرو او همدارنګه د هوا په تصفیه کې هم رول لري چې د غزني د هوا پاکوالي کې نه په وړیا شکل به خلکو ته عرضه کوي. د یادونې وړ ده چې د لومړي ځل لپاره په غزني ولایت کې داسې یو پارک جوړیږي او تر دې وړاندې داسې پارک نه و جوړ شوی. احسان الله کریمي، شمله راډیو، غزني. شمله راډیو د غزني سربیره په پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، کابل او زابل ولایتونو کې په 8.1 څپو اوریدلای شئ. شمله د افغانانو ویاړ.